افغانستان خلک نه ړانده دي نه کاڼه دي، تاوري ماوري. زمونږ د افغانستان د ملت ارزښتونه متاسفانه په تیر 40 کلونو کې په بازارونو کې لیلام شو، د قدرتونو لپاره قرباني شو. دا چا قربان کړل؟ اغلی بارکزی دا چا قربان کړل؟ چا لیلام کړل؟ متاسفانه په تیر 40 کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د دین نه هغه ناوړي ګټې ورنه اخیستل شوی چې تر ننه پورې موږ هغه قیمت ورکوو. آیا افغانستان څه دی؟ کافرستان دی چې دوی راځي افغانستان خلکو ته دین ورښکاره کوي؟ اسلامي ارزښت د دوی ارزښتونه دي که موږ ارزښتونه دي که د هغې خاورې ارزښتونه دي؟ آیا افغانستان په تیر 40 کلنه کې مسلمان شو؟ د دوی نیکونه پلرونه کافرانو؟ خدای ته ګورئ، بس کوئ نور. تاسو هغه خلک چې په تیارو کې م ساتلی او د خپل ګټو لپاره م جنګولی، د هغې اوبه به تاسو غاړه نیسي یو ورځ. تاسو هغه ولس، هغه ملت 40 کاله په تیارو کې مو وساتله، د پښتون، تاجک، ازبک په نامه یو بل سره وجنګوله، د هغې اوبه به تاسو نیسي. تاسو هغه تنکي ځوانان چې یا د کافر او یا هم د مسلمان په نوم باندې وژل، د هغې اوبه به ټول د هغه سیاسیونو او مخصوصا هغه سیاسي ډلې چې وسلې ورسره وي، د هغې اوبه به تاسو نیسي. تاسو څه جواب لرئ د افغانستان خلکو ته؟ مهرباني، په اسلام کې اولنی شی عدالت دی. په اسلام کې اولنی شی دا دی چې تاسو راشئ خپل خلکو ته، خپل امت ته ځان مسؤل وګڼئ. څوک مسؤلیت اخلي؟ دا دومره چې د افغانستان خلک بې وزه دي، بې کوره دي، بې ډوډۍ دي، څوک یې مسؤلیت اخلي؟ اغلی بارکزی، د افغانستان ملت 20 کاله جګړه وکړه، قرباني یې ورکړله، نړۍ ته یې ماتې ورکړله او د اسلامي امارات د ارزښتونه همدا دي. اوس هم اسلامي امارات په همدې اساس باندې د خلکو کلک ملاتړ له ځان سره لري. زه غواړم یو پوښتنه وکړم. راشئ د خلکو په سترګو خاورې ونه شیندو. 65 کاله مخکې د اسلامي امارات چا سره جګړه کوله؟ افغانستان 40 کاله جګړه د هغه ستر قدرتونو جګړه وه چې مابینځ کې صرف افغانان شهیدان شول، کونډان، یتیمان افغانستان ته پاتې شوله، او حتی افغانستان هغه کوم پرمختګ او ارزښتونه یې چې درلوده هغه تر پوښتنې لاندې لاړ. زما نیکه، زما پلار ډېر ښه مسلمانان وو. طالبان هغه وخت حاکم نه وو. زما نیکه خپل یو دیني عالم وو چې ډېر د طالبانو مشران او د هغوی پلرونه د هغوی تر تاثیر لاندې وو. البته هغه دیني مشران چې نه د قدرت دپاره جنګېدل نه د سیاست دپاره جنګېدل، صرف د خدای رضا دپاره. متاسفانه په هغه دین کې چې تاسو ښځه د تعلیم نه محرومه کوئ، زه تاسو باندې افسوس کوم. په هغه دین کې چې ښځو ته هغه ورکړل شوی او تاسو هغه حق نه سترګې پټوئ، زه په تاسو افسوس کوم. په هغه دین باندې چې تاسو موافقتنامه امضا کوئ او امریکایانو ته وایستئ چې موږ په تاسو باندې حمله نه کوو، مګر دې خوا خپل افغانانو باندې، خپل افغان ورونو باندې، خپل مسلمان ورونو باندې او بې ګناه خلک، بې دفاع خلکو باندې انتحاري حملې کوئ. زه دا هغه نه منم در سره. راشئ رښتیا ووایو وروره، افغانستان خلک نه ړانده دي نه